هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون 28 لوسته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د یویز، لسیز او سلیز مرتبو تفصیلي پېژندنه ده. ګرانو زده کوونکو، موږ په تېرو درسونو کې د یویز، لسیز او سلیز په اړه څه ناڅه پوهېدلي وو. د نن ورځې په درس کې به دا مرتبې په تفصیل سره زده کړو. راځئ چې راپیل یې کړو. له صفر څخه تر 9 پورې عددونه یویز نومیږي. یویز ځکه ورته وایي چې په یوه خانه کې ځای نیسي او یوازې یو رقم لري، بل رقم نه وي ورسره، لکه په لاندې ډول. که پر 9 افغانیو یوه افغانۍ بله هم اضافه کړو، لسی ورڅخه جوړیږي. لسی چې موږ لیکو، اول یو صفر لیکو او وروسته یو لیکو. دا لس دی. لس 2 رقمي عدد دی او 2 خانې لري. په اوله خانه کې صفر او په دوهمه خانه کې یو. اوس به راسو وبګورو چې 2 لسیان یا یو شلی څنګه لیکل کیږي. اول به 2 خانې ولیکو. په اوله خانه کې صفر ږدو او په دوهمه خانه کې چې د لسیانو خانه ده 2 لیکو، ځکه چې 2 لسیان شلی یا هم شل افغانۍ کیږي. دغسې نو 3 لسیان 13 افغانۍ، 4 لسیان 40، 5 لسیان 50 او بالاخره 9 لسیان 90 افغانۍ کیږي. که پر 90 افغانۍ یو لسی بل هم اضافه کړو نو 100 ورڅخه جوړیږي. 10 لسیانو ته یو سلی یا هم سلیز وایي. د سلی یا سلیز د لیکلو لپاره باید 3 خانې ولیکو. لومړی خانه د یویز یا د افغانیو، دوهمه خانه د لسیانو یا لسیز او دریمه خانه د سلګونو یا هم سلیز لپاره. تاسې یې دلته وینئ. ګرانو زده کوونکو، 10 لسیان 100 افغانۍ کیږي او 2 سلیان 200 افغانۍ. راځئ چې تر 9 سلیانو پورې د عددونو لیکل زده کړو. تاسې ټول دلته وګورئ. 100، 200، 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900. که پر 900 افغانیو چې 9 سلیان کیږي یو بل سلی یا د 100 افغانیو نوټ هم اضافه کړو نو 0 ورڅخه جوړیږي. دې ته نو د زریز یا زریانو طبقه وایي. د زریانو د لیکلو لپاره باید 4 خانې ولیکو چې په راتلونکي درسونو کې به یې په تفصیل سره زده کړو. ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به 3 رقمي عددونه په خپلو خانو یا مرتبو کې ځای پر ځای کول زده کړو. په مخه مو ښه.